هر جې ته لاړ شو دا تعلیم ډېر خبرې کېږي. تعلیم خو یو مباح عمل دی او دا یو علمي خبره ده. تعلیم دنیاوي تعلیم دا مباح دی حضراتو، دا مباح دی. او چې کله مباح او د امیر په مابین تعارض راشي د امیر حکم واجب ده. بیا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. علما کرام دلته موجود دي، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون له دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي، ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي.